یو دردمنه خبره پکې دا وه چې مشر زوی پوښتنه مې ترې وکړه وایي هغه چې دی رانه ورک دی دا یې عکس دی ښه یې زوم کا نوم یې چې دی اجمل یې نوم دی ټلیفون نمبر به تاسو ته ښکاري که هر چا هر ځای کې وکته دې سړي دا د زړه ټوکړه ورته را پیدا کړې دا اوس یې جرابې پښو کړي په دا 42 درجو ګرمي کې مې جرابې دې ولې پښو کړي وایي هغه دی پښې مې معیوبه دي او ولاړ یم کار ته نه ولاړ یم که نه یو دردمنه خبره پکې دا وه چې مشر زوی پوښتنه مې ترې وکړه وایي هغه چې دی رانه ورک دی عکس یې راته ډایرکټ جیب نه راوباسه وایي دا عکس ته عکس راکړه چې زه یې دې خلکو ته وښیم که چاته معلوم وي دا دې م کېده بیا به څه دا یې عکس دی ښه یې زوم کا نوم یې چې دی اجمل یې نوم دی ټلیفون نمبر به تاسو ته ښکاري که هر چا هر ځای کې وکته دې سړي دا د زړه ټوکړه ورته را پیدا کړې ځکه سړی ډېر پسې ځورېږي پسې څلېرې ساعته وایي زموږ په کور کې به سویر وي جړا وي که نه الله دې اسانه کړي ته کاکا زه راغلم چې تا سره خبرې وکړم یو دوه پوښتنې نه وکړم دا دې واخله جواب که دې راته راکړه زه تا ته یو دانه تحفه درکوم خو لږ به په زور را سره خبرې کوې صحیح ده ښه اول پوښتنه دا ده چې د ادم علیه السلام د پلار نوم څه و ادم علیه السلام د پلار نوم څه و نه خو سوچ پې وکړه د ادم علیه السلام د پلار نوم څه و ادم علیه السلام خو پیژنې څوک و زموږ سویم پیغمبر و سویم پیغمبر و دویم هغه نه مخکې اول پیغمبر څوک و اول پیغمبر څوک و هغه آخري پیغمبر دی که نه و دې سوځولم ما شګې را بادېږي ښه نو ادم علیه السلام پلار نوم څه و یاد نه ښځه دا صحیح بل یو بل پوښتنه زموږ آخري پیغمبر خو نبي علیه السلام و که نه د هغه پلار نوم څه و دا خلک پوهېږي زه نه ملامتوم که ده ما ته د سوالونو جواب هم رانه کړه خو زه درته هغه چې د کوم انعام دی هغه زه ورکوم د نبي علیه السلام د پلار نوم عبدالله دی څه دی او آدم علیه السلام خو پلار نه درلود خو زموږ ستاسو چې اولین انسان هغه خدای پیدا کړی و که نه هغه الله تعالی د خټې جوړ کړی و خو پلار یې خو نه و که نه ښه زه تا ته تحفه درکوم صحیح ده خو دا تحفه به څه وي دا څه به یې تا فکر به څه وي څه پیسې میسې به یې که څه خو ما ته ووایه که نه لکه انعام انعام کور کې څو نفره یې کور کې څو نفره یې کور کې اووه نفره یې شپږ ماشومان دي او د اته نفره یوه زیمه یې مې کړې ده ښه کور دې م کرایي دی کور هم کړی او مشر زوی هم هغه نادرکه دی دا سړی زه نه ملامتوم دی ولاړ دلته دی ټول فکر زوی سره دی چې زوی به م څنګه پیدا سي زه به هغه چې کوم انعام دی هغه به زه ورته ورکړم فهیم هغه راوړئ انعام یې راوړئ زه به تا ته کاکا انعام راوړم کې ویدم صحیح ده او دا به ویسې کور ته به نن خوشحاله لاړ شو هغه زوی به دې انشاءالله پیدا سي ټولو ته مې ویلي صحیح ده ښه د دې بابا که چېرته غواړې زه سړک غاړې سره یم ورونو زه م تنګ یم د دې بابا که چېرته غواړې هغه د زړه ټوکړه یې پیدا شي خو لطفا دا ویډیو درسره شریکه کړې تر څو پورې دغه ماشوم هم پیدا شي نوم یې څه و اجمل په نامه و اجمل پلار نوم یې څه دی ګل میران ګل میران او اصلي اوسېدونکی د کوم ځای دی د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د کونړ د څوکۍ او اوسېږي په بودخاک کې دا ساحه نوم واخله دا پنځلسم بلاک اوله کوڅه ده اوله کوڅه دلته یې کور دی نو که چېرته هر چا پیدا کړ کاکا ته یې راغږ ور وسپاري صحیح ده دا د انعام دی څه شی دی صحیح ده کور خالي یو بوجه وړه دي بس دي صحیح ده وایم اساس دلته ودرېږه نو ما خو دا یو جوار نیمایي خوړلی نه نه خو اوس مې انعام در کوم راته سمت وخوره اول خو دې نه ویلې ښه دا به ویسې له خیره کور ته دوه بوجې به دې انشاءالله ډېر صحیح اوسي خو هغه د سوالونو جوابونه دې راته رانه کړل هغه خوند یې ونه کړ څه ته وایم چې هغه کار به کوو چې د کېدو که نه چې نو څه کار نه یم او دروغ وایم دروغ باندې هم د ایمان دعوا دي که نه ولې دې زده نه دي خو معلومه خبر ده چې هغه حل دی که نه تکلیفونه مشکلات دا ته مو وخوره ها دا خو دې کله نه دي خوړلې خپله ته دا لږ واخله دا وخوره زما له دریم ښه دې خوا راشم دوه برخې ته در کوم ځکه چې ته پرې ګزاره وسي صحیح ده
نن چې راتلې زړه کې د سهار نه څه ګرځېدل که نه کور د آباد ورځ څه قسمت هغه رسېږي ولا خو دروغ درته وایم. نه سهار دې زړه کې چېرته ویل چې اوړه شته بوټچې شته نه شته نه خو د کور د آباد نن به خپله ها. کور د دا آباد. ونیسه کور د آباد. دا راشه دا بیگ کې به وګورو چې دې کې چې امام نه دي کتلي ښه ښه دا دستانې و سپرې و بس چې څه شی دی ضرورت دی کاکا ښه دا ټول مې درته کېښودل ښه دا د امسو او دا ښایسته غټ سطل دا ستا شوه فقط دا چې د سوالونو جواب را کړی او څلور به مې درکته کړی خو هغه د سوال جواب دې راله که کور د آباد وایم ماته. خدای په امان کاکا السلام علیکم ښه دوستانو کاکا سره مې څه خبرې مو کړې سوال مې هم ترې وکړم خو که جواب یې را نه که خو دلیل معلوم دی چې یو انسان مشر زوی او خپله نیمګړی وي خپو نه معلومیږي او خپله په دې حالاتو کې ټول سوچ فکر وي څلېرې ساعته هغه زوی پسې ټول ژاړو که نه څلېرې ساعته وایي زموږ په کور کې مرګ وي نو طبعا مشکله ده الله دې اسانه کړي ورته او هغه مرستې چې تاسو قمر بنسټ ته رالیږي کوشش به مو دا وي چې انشاءالله دغسې خلک پیدا کړو خو آخري خبره بیا کوم دا ویډیو د سره خبره کړي تر څو یې د دوه ګټې وشي یو خو الحمدلله دا مر کړو بل زوی به خدای پیدا کړي دا به ډېر غټ کار شي الله مو خوشحال لره السلام علیکم ورحمت الله